السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه د نن درې تازه مهم خبرونه د افغانستان د فضل حق لپاره د خوشحالۍ خبره. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د انګلستان د ماتې وروسته افغانستان دریم مقام ترلاسه کړ. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ د درې ورځنۍ سیالۍ لړۍ پیل شوه چې پکې انګلستاني لوبډلې په 66 منډو له ماتې سره مخ شوه. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالو شورا ورلډ کپ سوپر لیګ په چوکاټ کې ترسره کیږي. د لوبې په بایللو او ګټلې سره لوبډلې مخکې او وروسته تللی سي. انګلستاني لوبډلې د لومړۍ ماتې وروسته خپل دریم مقام افغانستان ته پرېښود، څلورم مقام ته کښته شوه. د کرکټ نړیوالو شورا ورلډ کپ سوپر لیګ په درجه بندۍ کې اوس مهال استرالیاوي لوبډله د 6 سیالیو څخه 4 ګټلې دي په لومړي مقام، بنگلادیش د 5 لوبو څخه 3 ګټلې دي په دویم مقام، افغانستان 3 لوبې کړې دي 3 سره ګټلې دي په دریم مقام کې ځای لري. باید یاد کړو چې د کرکټ نړیوالو شورا ورلډ کپ سوپر لیګ سیالۍ به تر 2023 کال پورې دوام ولري چې د ټیبلیر مخکښ اته لوبډلې به د 2023 کال 500 ورځې نړیوال جام کې پرته له کوالیفای راونډه ګډون وکړي، خو پاتې لوبډلې به د کوالیفای راونډ وروسته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې چپلاسي چټک توپ اچوونکی پرون د مارچ په 24مه نیټه هندوستان په لور روان سو. فضل حق فاروقي به په روان 2020 کال کې د چنای سوپر کینګز لوبډلې سره د نیټ توپ اچوونکي په توګه ولوبېږي. د معلوماتو له مخې چې فضل حق فاروقي به د لیګ تر وروستیو له یادې لوبډلې سره د نیټ توپ اچوونکي په توګه پاتې سي او نوموړی به د هرې ورځې په جریان کې ځانګړې پیسې ترلاسه کړي. فضل حق فاروقي تیر 2020 کال هند غوره لیګ پر مهال د کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره د نیټ توپ اچوونکي په توګه ولوبېدی. فضل حق په 2019 کال نړیوال جام کې د افغان 19 کلنو لوبډلې په ګټه ولوبېدی چې د خپلو ایکسترا بونس ان سوینګ اوټ سوینګ په توپونو په ګزارولو سره ځانګړی شهرت ترلاسه کړ. فضل حق په 2020 کال له سورې لیګ کې هم ولوبېده چې د بنګال ټایګر په ګټه یې ښه لوبه وکړه. فضل حق فاروقي په 2020 کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ګټه هم ولوبېدی چې د زمبابوې خلاف یوه 100 ورځې سیالۍ ترسره کړه. نوموړی په 4 اورونو کې یو اور میډن ترسره کړ، 22 منډې یې ورکړه، یوه وکټ یې ترلاسه کړه. د پاکستان لوبډلې لپاره ښه خبر ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د پاکستاني لوبډله له سویلي افریقا سره د لوبو لړۍ ولري، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د پاکستان لوبډلې ځینې لوبغاړو د کورونا مثبت ازموینه ورکړې ده. خو اوس تازه د کریک بوز مشهور ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې د پاکستان د ټولو لوبغاړو د کورونا پایله منفي شوه. کریک بوز لیکلی دی چې د پاکستان د ټولو 15 لوبغاړو د کورونا ازموینه منفي راغلې ده. دا د پاکستان لپاره ښه خبر دی. د مارچ میاشتې په 26مه نیټه به سویلي افریقا ته سفر وکړي. یوه اونۍ وړاندې د یوه لوبغاړي ازموینه مثبته وه، خو اوس د ټولو نتیجې منفي دي. ټاکل شوې ده چې د سویلي افریقا او پاکستان لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ او 4 شل ورځې لوبې ترسره سي چې د اپریل په 2مه نیټه به پیل سي. د معلوماتو له مخې ورځنۍ لوبې به د اپریل تر 10مې نیټې پورې دوام وکړي، له هغه وروسته به شل ورځې لوبې شروع سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.